او دوهم شی نصرت د مسلمانانو د نظام. اوس اسلامي نظام دی، د اسلامي نظام نصرت پکار دی. نصرت یې دا دی چې اطاعت یې وشي، نصرت یې دا دی چې خیرخواهي وشي، نصرت یې دا دی چې دعا ورته وشي، نصرت یې دا دی هغه باغي و یاغي و مفسد هغه په خپل بغل کې مه پرېږده چې هغه نظام ضعیفه کوي، هغه نظام بدنامه کوي، هغه د نظام په مقابل کې درېږي. هغه که په مسلح شکل باندې نظام مقابله کوي هم یې رسوا که نظام ته، او که هغه غل هم غل کور بغل ته مه پرېږده، او که هغه یو بل بیکاره عمل لري، شرابي و یو بل عمل لري، دغسې کمزوري خلک په نظام کې مه پرېږدي، په کلیو کې مه پرېږدي، په وطنونو کې مه پرېږدي. معرفي کړئ مجاهدینو ته چې علاقه مو د فساد خلاصي، علاقه مو د شر خلاصي. ولې دا راکړی نعمت د رب جل جلاله چې امنیت دی، دا ولې د یو څو مغرضو مفسدو په توسط باندې خراب شي؟ ولې زموږ په کلي کې داسې څوک پیدا شي چې هغه مسلمانانو ته لار نیسي؟ ولې داسې څوک پیدا شي چې هغه شراب خوري؟ ولې داسې څوک پیدا شي چې هغه د نظام مخالفت کوي؟